دی ملګری تاسو کړه دی چې دا بریلیان خو نبی صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر غني او اوس دا دی بندنه هم وای چې نبی صلی الله علیه وسلم په وی خبرونه وینو بیا د خلک د امام بن فرم د تقلید ولي کوي خو مشکل دوی ته په دین کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم نه ډایرکټ مخامخ تاسو کې تقلید ولي کوي پس دا خبره منګم کو کنه منګم دا خبره کو چې کچرته نبی صلی الله علیه وسلم حاضر ناظری یا دا خلک په وی خبرونه ني به د امام بن فرم تعالی تقلید سره کوي خو کوم مسائل اختلافي چي دا غیر ډایرکټ نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کی کنه حالته تاسو وکي چې بس دي کې کوم مسله حق ده په خپل به دا مسلې حل شي ولیکن دا اسیو بی بنیاد خبره ده او وی خبرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف صحابه کرام لیدل دي او پاد شداین روسته په خبرونه نبی صلی الله علیه وسلم هغه څوک نشي لیدل دا غلطه خبره ده بیا خو صحابیتوب ته درجه پاتې نشو صحابیتوب سلسله خو به ختم نشو نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم څنګه دا ویل چې خیر القرون قرنی غوړه پیړی زما پیړی دا یعنی چې کوم کې زیمو صحابه راسدي بیا خداو چې په هر دور کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه چون کې خلق په یې خبانی نو هر پیړی به غوړه شو دغه چې په هر پیړی کې نبی صلی الله علیه وسلم په یې خبانی لیکي دی حدیث په غور کول پکار دي حالای چې نبی صلی الله علیه وسلم به وي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشل الكذب بیا هغه پیړی غوړه چې کوم په دې پسې ور پسې ده بیا چې کوم پسې ور پسې ده تبي تابعین بیا به دینو دروغ عام شي دا حدیث نو معلومی چې روسته وخت کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه بیان ژوند نه دی کنه هغه وفات شوی دی